تازه خبر افغان هوایي ځواکونو د شاه محمود قریشي او جنرال باجوا پر زمنو قیامت جوړ کړی دی. تازه یې څومره پاکستانیان هلاک کړي دي، چیرته او څنګه، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبر ورکړی چې په لوګر ولایت کې 34 وسلوال طالبان چې پاکستانیان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزي ویلي چې یو د پاکستانی پوځ لوړپوړي افسر کرنیل جاوید او شپږ نور پاکستانیان یې هلاک کړي دي. د هغه په وینا په دې بریدونو کې 28 وسلوالو طالبانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ښاغلي ستانکزي وویل چې دا هوایي برید د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د زرغونشار سیمه کې رامنځته شوی. تر اوسه پورې طالبانو په دې هکله بیا څه نه دي ویلي. د طالبانو په لوکي کې ان داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې د پاکستان کمانډو ځواکونه هم د دوی په جامو کې له افغان ځواکونو سره جنګیږي. که هم نه طالبان او نه پاکستانی دولت دا مني چې د دوی پوځیان د طالبانو سره په جګړه کې مرسته کوي، خو د جګړې په لیکو کې د پاکستانیانو شتون وژل کېدل تر ټولو لوی ثبوت دی. کله چې افغانستان کې کومه لویه جګړه رامنځته شي او یا هم جګړې زور واخلي، نو ورسره سمدلاسه د پاکستاني عسکرو هلاکت هم پیل شي او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خپلو عسکرو د هلاکت راپورونه ورکوي. په لوګر کې دا یوه جوپه پاکستانیان پر داسې مهال وژل کېږي چې تازه د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې جګړې روانې دي او همدارنګه چې یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته هم لوېدلې دي. که هم پاکستان اوس وایي چې دوی نور په افغانستان کې د جګړې د کوم لوري ملاتړ نه کوي، خو په پټه له طالبانو سره خپله یارانه ټینګه پالي. د دې هیواد خبرې او عمل یوه نړۍ فرق لري، ځکه دوی له فشارونو وروسته په خپله یوه خاوره کې د طالبانو د مشرانو او دې ډلې د غړو په وړاندې د عملیاتو کابل خبر ورکړ، خو تر اوسه پورې هیڅ درک نشته څنګه او څه وخت به د طالبانو پر وړاندې عملیات پیلوي. پاکستان څو ځله په خپله اعتراف کړی چې د طالب مشرانو کورونه همدلته دي او همدلته اوسېږي، خو دوی پرې هیڅ هم نشي کولی او له جګړې یې نشي اشارولی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.